वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। कअन्नमल लुअलुउल मकनून फ़ी सदफ़िम मिन मादिनै मंतिक़िम मिन्हु व मुबतस्वमी। वकुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला ताम सहाबा का। चिद यतीम नाज़क शुंड अस्वील उस पड़ी,
د درد په ګوتو مې زخمونه د زړګي اوس پړي او په خاورو خړ زخمی بشر د شهید داسې ښکاري لکه چې مس نسیم غوټۍ د سحرګي اوس پړي سیل کوي د جنت حور د اسمان فرشته سیل کوي د جنت حور د اسمان فرشته چې ګرم جنگ کې طالبان ځوانان پګړي اوس پړي مشکو انبر سلامی کا د خلو خوشبوتا چې کمربند ملا نه د جنگ ستړی غازی اوس پړي خزان خزان بشي خزان استا بدرنګ سیرا د شهید وینه با سپیشل پسرلی اوس پړي او دلته چې ټول د غلامۍ پړي په غاړه لري سوک بلا سنو نه زنځیر د لیونی اوس پړي کامیاب هغه دی چې د مست زندګۍ دروازه د تورو غېږه کې په چغه د مرګ اوس پړي او پښتنې خپل بچیان روزي د انقلاب د پاره کله اتړي او کله ته سوزنی اوس پړي پښتنې خپل بچیان روزي د انقلاب د پاره کله اتړي او کله ته سوزنی اوس پړي او د وخت ځوانانو باید تاسو خو بیا زهر خورئ چې د سنگر بادونه پیغلو تپی کی اوس پړي پکې با اولواله دستړ ژوند ترخه خاطره کا ارسو کراشي او کتاب میں د زړګي اوس پړي مفتونا بیا بده د حور سره مینا مانم مفتونا بیا بده د حور سره مینا مانم چې د سینې پر هر د شونډې ګلابي اوس پړي چې د سینې پر هر د شونډې ګلابي اوس پړي ټول ملګری عقیدت او محبت سره درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد دا سون صحیح دی ښه بس نور غوته پکړه اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ او دے علاقے او د خواوش علاقے ناراغلی غیرتمند جرتمند دلیر بہادر مجاہد موحد غیورو سنیانو مسلمانانو ورونو الحمدللہ یوزل بیا ستاسو پد علاقہ کے سالانہ روایتی او د کلونو راس مسلسل د سیرت کمیٹی آل سنت والجماعت بگن زیر اہتمام د دې بابرکت با سعادت مبارک تقریب انعقاد شوه دے ملک برنا جید علماء کرام مشایخ اعظام ستاسو 3 روزہ سیرت جلسہ کے وقتاً فوقتاً دخپلو خیالاتو اظہار کئی زدہ پورا سیرت کمیٹی شکریہ ادا کم او بالخصوص دا کمیٹی صدر برادر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا ذاکر اللہ صاحب شاکر
حفظہ اللہ ورعا ہر دل عزیز شخصیت جناب حضرت مولانا عبدالاکبر صاحب اوستاسو ددے علاقے جانا پہچانا شخصیت او د سیرت کمیٹی ناظم اعلیٰ سے محترم المقام جناب قاری محمد سعید صاحب او خاص کر ددے اہلیان علاقہ کم چتری رز مسلسل دا ملمنو دا خدمت دا ثواب پنیت باندے دری رز کئی جانی مالی تعاون باوجود ہر قسمہ خدمت تا تیار اولار دی دا مسلمانانو اگا دا مسلمانی چکم نشان دے دا مسلمان ضیافت او ملمستیا کول او بالخصوص دا پختانو روایات او ثقافت جوندے ساتلے دا اہلیان علاقم دا مبارکباد مستحق دی اللہ رب العزت دے پروگرام تا شرف قبولیت نصیب کی پسٹیج باندے چھ سمر علماء کرام قرآن حضرات ناتخوانان تشریف فرما دی ٹول قابل ذکر خلق دے خوچن کے ٹیم مختصر دے اوزا دا سیرت حوالے سر سو خبر استاسو دوڑان دے کوم دا ربیع الاول با برکتا با سعادتا مبارک میاش شروع دا او استاسو دا پروگرام ہر کال پدے موسم کے دا ربیع الاول پدے رزو کے انعقاد پذیری پدے میاشتا کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راوڑے زماد پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت پدے میاشتا کے شوے او آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت او بعثت پدے میاشتا کے شوے آقا مدنی چے ہجرت کو اغم دا ربیع الاول میاشوا آقا مدنی چے مدینی تا ارسے دا دام دا ربیع الاول میاشتا او آقا مدنی چے دا دنیا نا رخصت شا دام دا ربیع الاول میاشتا نو ولادتم ربیع الاول کے نبوت و بعثتم ربیع الاول کے ہجرتم ربیع الاول کے او دا دنیا نا رحلت او رخصت ہم ربیع الاول کے او بیا اتفاق دادے آقا مدنی چی پکم ورز پیدا کے دا پیدائش دا ورز دا پیر ورز وا آقا مدنی تا چی نبوت ملاوے دا اگا ورزم دا پیر ورز وا آقا مدنی چی دا مکینہ ہجرت کو دا ورزم دا پیر ورز وا آقا مدنی چی پا مدینہ منورہ کے قدم کے خود دام دا پیر ورز وا آقا مدنی چی دا دنیا نا رخصت کے دام دا پیر ورز وا حضور با پخپل جون کے دا پیر پا ورز رو جنی والا صحابہ کرامو تے تپوس اکا یا رسول اللہ تاسو دا پیر دا ورز رو جنی سی آقا جواب ورکا لئنی اولدتو فیہ زکا زپدے ورز کے پیدایم نو دا پیر پا ورز بطور شکرانہ رو جنی سم ولئنی بوحستو فیہ او زپدے ورز کے رالے گلے شویم ماتا نبوت رسالت پدے پیر پا ورز ملاو دے او ماتا زما بعثت دا پیر پا ورز شوے ولادت دا پیر پا ورز شوے آقا مدنی بطور شکرانہ روجنی والا چزد دے رزے دا پیدائش پا سلسلہ کے دا اللہ شکر ادا کم او اکثر ویم
قرآن کریم کے رب کائنات وئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او مسلمانانو کتاسو دا اللہ نعمتونا اشمارے اگا پخپل شمیر کے نشی راوستے اگا پخپل شمیر کے اگا پخپل شمیر کے دا ایکو لگا کما کا لگا دیرانا رب کائنات وئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے مومنانو اے انسانانو کتاسو دا اللہ نعمتونا اشمارے شمارلے نشئی دا اللہ دمرا دیر نعمتونا دی پا زرگونو نا پا لکونو نا پا کروڑونو او اربونو نعمتونا دا دا شمارلو نا باہر دی ستاو زما دا عقل دائرہ وڑو کے دا اگا کمزور دا دا اللہ نعمتونا دیر دی اگا دا عقل پا دائرہ کے نشرات لے خو اللہ پا پورا نعمتونو کے سر پہ دو نعمتونا دا سے ذکر کرے دے چھ بطور احسان ذکر کئی اللہ وی چھ دا میں پتاسو احسان کرے دے اس اگورا جوان دا اللہ نعمت تے خو اللہ در تا نوئی چھ جوان میں در کا احسان میں در باندے ہوکا دغا سے رزق نعمت تے ددے احسان نہ کئی کپڑے او جامع نعمت تے ددے احسان نہ کئی زے او کور نعمت تے ددے احسان نہ کئی کل معاشرہ و ماحول نعمت تے ددے احسان نہ کئی خزو بی بی نعمت تے ددے احسان نہ کئی مورا و پلار نعمت تے ددے احسان نہ کئی عزیزان پلوان رشتہ دار نعمت تے ددے احسان نہ کئی بچیوں اولاد نعمت تے ددے احسان نہ کئی رزق و روزی نعمت تے ددے احسان نہ کئی چاہتے بادشاہی ورکڑا چاہتے صدارت ورکا چاہتے مشری ورکڑا چاہتے سیادت ورکا چاہتے قیادت ورکا چاہتے اچت مقام و مرتبہ ورکڑا ددے یوشیز احسانم نہ کئی قرآن گواہ دے رب کائنات سر پہ ددوشیزنو احسان ذکر کئی پہلا نے احسان صدے اللہ رب العزت وی چی یمن لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث پیہم یود بعثت نبی احسان دے او دوین رب کائنات وی یمنون علیکا ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان رب کائنات دوشزنا بطور احسان ذکر کئی لکھنوں نعمتوں کے کروڑوں نعمتوں کے اللہ تا یو نعمت احسان نہ دے ذکر کرے تا دو نعمتوں دا سے دے بطور احسان اللہ ذکر کئی یو ایمان دے چا اللہ تا دے احسان ذکر کئی دویم نبی آخر الزمان دے یو ایمان دے دویم نبی وائے یو ایمان دے دویم نبی آخر الزمان دے دا ایمان بارکے وئی بل اللہ یمن علی ہداکم للایمان پا کروڑوں نعمتوں کے اللہ وئی زما پا تاسو احسان دے چھ تاسو تمہیں ایمان نصیب کا سمیں نصیب کا وائے سمیں نصیب کا او دویم سوئی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا دبگن مسلمانانو او دا سپیسل عقیدی خاوندانو خوش قسمت ہے بختور ہے اللہ پر ٹولو نعمتوں کے دو نعمتہ بطور احسان یاد کرے دے یو ایمان دے دویم نبی آخر الزمان دے الحمدللہ ایمانم موتات نصیب دے نبی آخر الزمانم موتات نصیب دے دوارا راتا پا برخد یو نصیب دی
ایمان والا ہے او دا نبی آخر زمان امتیان یہ دا اللہ بطور احسان ذکر کئی بطور انعام ذکر کئی علماء ناس دی مشایخ بزرگان ناس دی امید ساتم زمادہ دے خبر و تائید با کئی ما چھ سمرہ تتبع و تالاش کرے قرآن کریم کے بل سا بطور احسان اللہ نہ دی ذکر کری دا دوشزونا دی او اغماو تاتا ملاو دی او بیاد نبی آخر الزمان ولادت دا با احسان والی نہیں دا دے با اللہ پا ماوتا احسان والی نکی چا دا نبی آخر الزمان دراتلونا مخ کے دنیا کے جہالتو تیاریوے ظلمتو شرکیاتو بدعاتو رسوماتو ظلمو ستمو دا ظلو کالو اگدے دشمنی خلقو پاللے دا دشمن سر بے پریکا کوپڑے بے ازگار اکڑا پاگا کوپڑے کے بے شراب سکل پدی بے فقر کولو چما دا دشمن کوپڑے کے شراب سکلی دی چابا پدی فقر کو چا زما پوجرہ کے دا شراب و دا پیالے پزے باندے دا دشمن سرونا و کوپڑے پرتی دی دا جہالت دا سے دورو چا پاپاز کورونو دا زنا جنڈے با اولارے وے پا کم کور چا دا زنا جنڈا با اولارا وا اگا کور کے خکارا زنا با کے دا علل اعلان زنابہ کے دا خلقو بدا عیب نہ گانا دا جہالت دا سے ظلم و ستم چکانا کعبہ کے 360 بوتان پراتو خلقو دا بوتانو عبادت کو دا جہالت تمرا حد شویو چکانا کعبہ کے خلقو بربن توافو نہ کول جامی بے ویستے کمیسو پرتک بے ویستا زان بے بربن کا دا کانا کعبی نہ بگر چاپیرہ تاویدہ عبادت بے سو قرآن گوا دے لاسونا بے پڑکول شپیلی بے وال سندری بے ویدے گانے بجانے بے ویدے دائی عبادت کرنا آگا دا جہالت زمانہ کے چھے ار طرف تا دا جہالت تورے تیارے وے ار طرف تا ظلمات پراتو ار طرف تا دا کپر و دا شرک چرچے پراتے وے ار طرف پا حاشی وا اوریانی وا بدماشی وا لوفاری وا ار طرف تا بدفینی وا بدگمانی وا غلط احوال و کردار موجود ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات پا اغا زمانہ کے مبعوث کا 571 عیسوی 20 اپریل تاریخ دے یکم جیب دا نو ربیع الاول رستا دا صبح صادق تین دے دا مور بے بی آمینے غیبتا حضور آمد کرے دے آمد ناشنا دے راتلل ناشنا دے مور بے بی آمینہ فرمائی حضور ولادت چکل کے دا زدہ حضور دا ولادت پا درد باندے پویشوے نیما ما تکلیف محسوس کرے نہ دے عام چے معشومان پیدا کے گے پا کمرہ کے زنانہ موجود ہے عام چے معشومان پیدا کے گے معشوم پیدا شے خلق گندگی محسوس ہے عام معشوم چے پیدا کے گے مورتے تکلیف ہوئی دکھو درد ہوئی مصیبت گڑھئی ہوئی لیکن دو حضور آمد تاسے دے مور بے بھی آمینہ ہوئی چے لگ ساتھ بخ کے زمادہ گیڑے نا دا سے نور اور رنارا ہوا تھا ماں اوکا تھا اگر نور اور رنا کمرے نہ بار ہوا تھا ماں چدہ کمرے نہ باہر اوکا تھا زمان انگڑ کے روشنائی جوڑا تھا رنا جوڑا تھا پرکار جوڑ دے بریکنا جوڑا تھا گلا جوڑا تھا دا اسمان ستورے زمان انگڑ طرح کا تشوی دی ماں چا اسمانوں طرف تو اوکا تھا تر اسمانا پورے یو کلے رنگی نہیں دے یو کلے خوشبوئی دے ہر طرف تا خوشبوئی جوڑا ہوا ہر طرف تا رونق جوڑو ہر طرف تا روشنائی جوڑا ہوا مور بی بی آمینہ وی پدیش پچ ماں خوب کتا کلا بابا آدم میں خوب کے کتا کلا نبی اللہ میں کتا کلا بابا ابراہیم میں کتا زہران ماں چنن ماتا خوب کے انبیاء سنگر آزے بیاچے اقشو ماں دا منظر میں ہو کتا حیران تیا کہ میں لا سوائی ہوشوا لا اضافہ ہوشوا مور بی بی آمینہ وی زبخ پلا کم رکھے تشریف فرماؤ ماں ناستاؤ ماں پدے کے دا حضور دا آمد ٹینشن دکو درد میں نہ دے محسوس کرے تکلیف میں نہ دے محسوس کرے یو خیال میں بل طرف تشا رناگانو خوشبویانو طرف تشا چھ واپس میں دے طرف تخیال شا حضور دنیا تا آمد کرے دے تشریف را وڑے دے تشریف پدی انداز را وڑے دے مور بی بی آمینہ وی حضور چھ سنگر آگے رات لو سارا رب کائنات تا پسجدہ پرے وطا
مور بی آمینه وای د حضور راتګ زه په دکو په درد او په تکلیف نه یم پوه شوی رڼایي شوه خوشبویي شوه ښکلا شوه ما هغه رڼایانو خوشبویانو ته کتل هغې سره مشغولېدم حضور دنیا ته راغی او د راتلو سره په سجده پرېوته د راتلو سره وایه د راتلو سره دا د حضور د آمد تخیل ما پیش کر د هر چا خپل تخیل مولانا سے د هر چا خپل خیالي د هر چا خپل تخیل او خپل خیالي ز د حضور د آمد ذکر چې کوم د حضور د ولادت ذکر چې کوم خپل تخیل سره سره د شاعر اسلام د پښتو ژبې زیب او زینت د غمجن محمد زمان هغه تخیلم پیش کو کم چې هغه د حضور د آمد ذکر کړي دي آقا مدنی دنیا ته تشریف اوري څنګه کړي دا غمجن محمد زمان هغه منظر په خپل اشعارو کې راغسته دي غمجن محمد زمان د هغه سبا ذکر کوي د هغه رڼا ذکر کوي د هغه ښکلا ذکر کوي د هغه برېښنا ذکر کوي د هغه زیب و زینت ذکر کوي د هغه خائص ذکر کوي د هغه ښکلا ذکر کوي غمجن محمد زمان په خپل تخیل کې داسې وای دا سحر خو نن ډېر مزېدار غوندې ښکاري هر طرف خوشبویي ده قرار غوندې ښکاري جوړې رحمت عالم تشریف راوړي ملائک په قطار انتظار غوندې ښکاري د ځنګل ځناور هم خوشحاله دي ډېر وای دوست الله جلوهدار غوندې ښکاري لږ اوچت اواز سره لږ د محبت اواز سره غمجن وای دا سحر خو نن ډېر مزېدار غوندې ښکاري هر طرف خوشبویي ده قرار غوندې ښکاري جوړې رحمت عالم تشریف راوړي ملائک په قطار انتظار غوندې ښکاري جوړې رحمت عالم تشریف راوړي ملائک په قطار انتظار غوندې ښکاري یو جنډا په کعبه بل په کور د جانان یو جنډا په اقصا سلوی کار غوندې ښکاري نن پکور د جانان ستوري سم را غورځېږي یو رڼا یو پړقا یو بهار غوندې ښکاري آمینې بیبي ستا مبارک مبارک ستا بچی د نبیانو سردار غوندې ښکاري آمینې بیبي ستا بچی د نبیانو سردار غوندې ښکاري او ستا بچی د نبیانو سردار غوندې ښکاري د راتلو سره سم مې محبوب په سجده شه د راتلو سره سم مې محبوب په سجده شه د الله سره خاص رازدار غوندې ښکاري دا د آقا مدني آمد دی مور بی آمینه وای چې عام ماشومان پیدا شي هغه ته د غسل ضرورتي انزلو ضرورتي حضور دنیا ته داسې راغی چې د غسل ضرورت ورته نو دنیا ته پاکیزه راغلی دی مور بی آمینه وای ماشومان پیدا شي خلک په اومه ورځ باندې سنت کی ختنه حضور دنیا تا مختون سنت کرده شده پیدا ده 13 انبیاء داسې دي چې هغه دنیا ته راغلي دي هغه پیدایشي سنت حضور دنیا ته داسې تشریف راوړي ماشوم پیدا شي خلق علم بھائی غسل ور کی صفائیوں کی کپڑوں کے تاو کی د کپڑوں کے تاولو نه رستا بیا رانجرا والی سترګې ورته توري کی دیانو هغه زمانه کې حضور را واغسته حضور پاکیزه راغله کپڑوں کے تاو کا یو لاړه زنانا رانجه را واغسته چې زه حضور تسترګې تورې کم چې وای کتا د حضور دراتلو سره سم پیدایشی او قدرتی سترګې تورې وي دا د ما زاغ البصر عینین دي دا د رب د دیدار عینین دي د دې عارضی حسن ته ضرورت نشتا دا غي ذاتی حسن دی یو عارضی حسنی یو ذاتی حسنی عارضی حسن ختمی کی ذاتی حسن هغه برقراری
دا زما د حضور آمد دے دا زما د حضور راتلل دے مور بی بی آمینه وکاتا چزویتے وکاتا ارا مور بچی تا گورے بچے ورطا گرانی محبوبی ارا مور وی چه زما زوی خیستا دے مور بی بی آمینه چوکاتا مور بی بی آمینه وی زما دا زوی دیر خکولے دے دیر مزیدار دے دیر حسین دے دیر جمیل دے زنانو توی راشے تاسم اگورے تاسو بچر تا دم رخ کولے نہیں کتلے مور بی بی آمینه وی ما شمان کتلے دے ما وارا کتلے دے ما غٹ کتلے دے ما خلق کتلے دے ما ناری نو زنانہ کتلے دے مور بی بی آمینہ وی قسم پخ دے دمرا حسین و جمیل ما شما چلتا ندے لی دلے دمرا حسین و جمیل ما شما چلتا پدے کے بابا عبدالمطلب را گئے بابا عبدالمطلب را گئے چاورتے ہوئے بابا ستان وسے پیداشا دا عبداللہ زوی پیداش بابا عبدالمطلب اغا راغے او اغا بذکر آتلا چه پدیش پا باندے خانہ کعبہ کی 360 بوتان رب تا پا سجدہ پراتو دا کسرا پا ماڑیو زلزلہ راغلا دا فارس اتشکدو کے دا زرو کالو بلشوے اور مرشو دا توحید چراغان بلشول دا شرک بیڑی چپا شوا بابا عبدالمطلب دا کعبے نا حیران کور تا راگے کور کے ورطا چاوے چستان وسے پیدا دے بابا عبدالمطلب چراغے کور تا ننوات نوسے اکتا مور بی بی آمینہ ورطوئی بابا اگورا ستا بچے سمرخ کولے دے ستان وسے سمرخ کولے دے اگورا ما چرتا دمرخ کولے پخپل جون کے ندے لی دلے مور بی بی ورطوئی ما دمرخ کولے پخپل جون کے ما دمرخ کولے پخپل جون کے بابا چورتو کتا بابا عبدالمطلب آمینه تا وی آمینه تا لی دلی سدی آمینه تا سلی دلی تا خو یا مکہ لی دلے یا دے یسرب لی دلے دے یا دے دا مکہ چمو گاون لی دلے دے بابا عبدالمطلب وی تپوز زمانو کا گرزے دلے خوزیمہ ز شام تا تلیمہ عراق تا تلیمہ فلسطین تا تلیمہ بیت المقدس تا تلیمہ ز یسرب تا تلیمہ ز گرزے دلیمہ ز سپنگرے شم دا با 80 سال عمر شما ما دا قوم مشرق کرے دا ملکی کرے دا نواب بھی کرے دا زدہ خلقو دا فطرتونو نا خبرے ما خصلتونو نا خبرے ما دا حسن و جمال نا خبرے ما کردار و گفتار نا خبرے ما نوال و کمال نا خبرے ما زدہ خلقو دا بادرے و شجاعت نا خبرے ما زدہ خلقو دا حسن و جمال نا خبرے ما بابا عبدالمطلب وی زب دنیا کے گرزے دلے شخصیت ما مختلف خلق کتلے دے خپل میں کتلے پردے میں کتلے دے نزدے میں کتلے لڑے میں قتلے دے دا مکے میں قتلے دا شام میں قتلے دے ماں پر دیر دنیا کے چکرے لگولے دے بابا عبدالمطلب نوسیتا گورے آمینے توی آمینے توی ماں تم رخ کولے نہ دے قتلے بابا وی قسم دے کرزے دلے ماں گرہ میں سپینشوا ماں اسا پورے تم رخ کولے پخپلو سترگو نہ دے لی دلے بابا ماشاءاللہ دم خدا دم خدا اور مفتی سے ابتوائے ورتے چراشی وی داستا زندہ کرامتو کا وی تنوی استا ناری وی الحمدللہ ورتے استا زندہ کرامتو جزاک اللہ جزاک اللہ توجہ شتا ماتا گورے توجہ شتا مور بی بی آمینہ وی دم رخ کل مانا دے لی دلے زیو خبر جوڑو من استاس توجہ غوارم دا خطیب تا چه مجمع سمرا متوجہ ناستی کنا پا خطیب آمد شروعی ورنہ خطیب چه کالا تقریر کیو مجمع اخوا دیخوا منتشری اغنا غخپل الفاظم غلطی ساو توجہ شتا
ما عرض کو مور بی بی آمینہ وی ما دومره ښکلی نه دی کتلی بابا ورته وی تاسو لیدلی ګرځېدلی زه یم مام دومره ښکلی وایه کنه مام دومره ښکلی بابا چې وی چې مام دومره ښکلی نه دی لیدلی په دې کې جبریل علیه السلام اسمانونو نه راکوز د امیر خسرو تخیل دی په نشر الطیب کې حکیم الامت مجدد وقت علامہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرے دے او حکیم الامت وی دا دا صحیح حدیث ترجمہ دا تخیل دا جبریل دا الفاظ دا جبریل کم چھ تخیل دا امیر خسرو دے حکیم الامت وی دا دا صحیح حدیث ترجمہ دا پیغمبر دا حسن و جمال محفل دے دا پیغمبر دا حسن و جمال ذکر و تذکرے کی گی زما دا پیغمبر دا حسن و جمال عدد او زما دا پیغمبر قسلتنا بیانے گی زما دا پیغمبر نات و صفت بیانے گی چا بابا عبدالمطلب وی دمرخ گلمان ندے قتلے جبریل امین راگے جبریل امین بابا عبدالمطلب تاوے او بابا تاثلی دلی دی تا دا شام خبرے کے او دا عراق خبرے کے دا مکہ او دا مدینی خبرے کے لگ زمانہ تپوس ہوکا آفاق ہا گردی دا ام محرب و تاورزی دا ام بسیار خوبان دی دا ام مگر تو چیزیں دے گئے جبریل وی تپوس زمانہ ہوکا آفاق ہا گردی دا ام ما آسمانونا قتلے دے ما دا آسمانونو اسعد قتلے دے ما دا آسمانونو کشادگی قتلے دا ما دا آسمانونو بلندی قتلے دا ما دا آسمانونو کنارے قتلے دے ما دا آسمانونو افق و شفق قتلے دے ما دا آسمانونو سرخی قتلے دا ما دا آسمانونو رانا پڑکاو بریخنا قتلے دا ما دا آسمانونو نظارے قتلے دے حتی ما پہلا آسمان دویم دریم سلورم پنزم قتلے دے شپگم قتلے دے ما وم آسمان قتلے دے ما صدرت المنتہا قتلے دا ما بیت المامور قتلے دے ما جنتونا قتلے ما دا جنت سیر کرے ما پا جنت کے دا رب نعمتونا قتلے دا اللہ احسانونا قتلے دے دا رب فضلونا میں قتلے دے ما ہوری قتلے دے ما غلمان قتلے دے ما پا ہورو غلمانوں کے حسن و خلاگانے قتلے دے ما دا جنت حسین وعدی قتلے دے ما دا جنت حسین مناظر قتلے دے ما دا جنت خوبی قتلے دے خوبریان میں قتلے دے بابا عبدالمطلب تاوی بابا تاسو قتلے دے جبریل وی آفاق ہا گردی دا دا اسمانونو سیر میں کرے دے محرب و تاورزی دا ما پسبکا کے پیمائش کرے دے ما دسبک مشرق نواقلا مغرب پورے شمال نواقلا جنوب پورے چکر لگولے دے ما دسبک چکر لگولے دے حتی جما پسبکا کے دسبکو کو شادگی قتلے دا سمندرونا ما قتلے دریابونا ما قتلے غرونا ما قتلے سندونا ما قتلے امارتونا ما قتلے زنگلونا ما قتلے دے حتی چھ انسانان ما قتلے دے پیریان ما قتلے حیوانات میں قتلے نباتات میں قتلے جمادات میں قتلے کائنات میں قتلے مخلوقات میں قتلے جبریل وی مانا تپوسو کا مادہ انبیاء و نبوت قتلے دے مادہ پیغمبران و رسالت قتلے دے مادہ انبیاء و عظمت قتلے دے رفعت قتلے دے بلندی قتلے دا عظمت قتلے دے طہارت قتلے دے عفت قتلے دے تقدس قتلے دے پاک دامنی قتلے دا جبریل وی مانا تپوسو کا ذکر زیدلے ما بسیار خوبان دیدہ ما عاشقان قتلے ما معشوقان قتلے ما محبان قتلے ما محبوبان قتلے ما دا کنعان یوسف قتلے دے ما دا زلیقہ عشق و محبت قتلے دے ما دا یعقوب صبر قتلے دے ما دا ایوب تحمل برداشت قتلے دے ما دا بابا ابراہیم خلوت قتلے دے ما دا نوح نجابت قتلے دے ما دا آدم صفی اللہ مقام مرتبہ درجہ فضیلت قتلے دے ما دا یوسف صدیقیت قتلے دے ما دا عیسیٰ علیہ السلام روحانیت قتلے دے ما دا اسماعیل علیہ السلام قربانی قتلے دا ما دا انبیاء جلال قتلے دے جمال قتلے دے خوشنوین قتلے دے الفاظ قتلے دے ما دا انبیاء کرامو صحبت کرے دے ما دا انبیاء کرامو سارا معیت و رفاقت کرے دے ملکرتیا کرے دا نا
ناستا کرے دا اولاڑا کرے دا گرزے تلے ما جبریل وی زکر زے تلے ما مانا تپوس ہوکا دنیا ماو کتا دو دنیا قسم جمال ماو کتا سبکا ماو کتا اسمان ماو کتا سدرت المنتہانا والا ترسبک پورے اکر زے دا دا کائناتو چان بن میں ہوکا مگر تو چیزیں دیکھاری محبوب تانخ کولے چر تمام بستر کو نہ دے لی دلے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان سردار انبیاء شان سردار انبیاء تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت مفتی نجیب اللہ فاروقی صاحب مفتی نجیب اللہ فاروقی جی ہاں جبریل وی بابا عبدالمطلب تا وی تاسو لیدلی مانا تپوسو کا زگر زیدلی ار سڑے د خپل علم مطابق خبر کئی د حضور حسن و کلا بیانی خائص بیانی دا خو یو معمہ شوا مسئلہ شوا دا خو مضبوط واقعہ شوا فیصلہ پکار دا مور بی آمینہ وی دم رخ کل ماں نہ دے لی دلے بابا عبدالمطلب وی دم رخ کل ماں نہ دے لی دلے او جبریل علیہ السلام وی دم رخ کل ماں وائے کنا جبریل وی دم رخ کل ماں دم رخ کل ماں کلچ جبریل وی دمرخ کل امام نہ دے لی دلے اس دا زماد پیغمبر دا عشق و دا محبت قصہ دا دربار رسالت شاگردہ صحابی رسول دا پیغمبر صحبت یافتہ و تربیت یافتہ دا دے معمی دا حل دا پارا با دے میدان کے قدم اخے دے دا دربار رسالت شاگرد وی چہ دا معمی حل کول غاڑی دا فیصلہ حل کول غاڑی جبریل وی دمرخ کل امام نہ دے کتلے اگا وقت کے بیا چہ کلد جبریل خبرم آما شوا استا محمد جوڑا شوا حسان ابن ثابت دا دے محمد دا حل دا پارا الفاظ ہوئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عِبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسان ابن ثابت وی لاشے مانا تپوس ہوکے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِ محبوب تانخ کولی زماستر گم ندے لی دلے گویا کہ حسان ابن ثابت وی تردے سے پورے زدمول بی بی آمینے سرم متفق ما بابا عبدالمطلب سرم متفق ما دا جبریل امین سرم متفق ما چوا احسن منکا لم ترقت تو اینے محبوب تانخ کولے زماستر گم ندے لی دلے خو اس حسان مخ کے جملہ سوئی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تانخ کولے چلتا زماستر کو زکا ندے لی دلے چتانخ کولے چلتا مورزے گولے نہ دے اللہ پیدا کرے نہ دے او جبریل توے دمرخ کولے ماں نہ دے لی دلے دمرخ کولے باتسا او گورے دا دینخ کولے اللہ بل پیدا کرے نہ دے دا دینخ کولے اللہ بل پیدا کرے دا دینخ کولے اللہ بل پیدا کرے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ دا دینا بلخ کولے خو بسو کا لی گوری چی پیدا ہوئی کنا چی پیدا ہوئی چی اس پیدا نہیں سوک بے اگوری اچھا تواسرہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ محبوب تدا ہر عیب نہ پاک پیدا ستا ذات دا عیب نہ پاک ستا بات دا عیب نہ پاک ستا جماعت دا عیب نہ پاک ستا الفاظ دا عیب نہ پاک ستا گفتار و کردار دا عیب نہ پاک اقوال و افعال دا عیب نہ پاک احوال و اعمال دا عیب نہ پاک صورت و سیرت دا عیب نہ پاک ستا عرص دا عیب نہ پاک حتی محبوب ستا بلندے عظمت تا سلام دے ستا ذات دا عیب نہ پاک خاندان دے دا عیب نہ پاک قرآن دے دا عیب نہ پاک زبان و لسان دے دا عیب نہ پاک زمانہ دے دا عیب نہ پاک خلقت
مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. محبوب تا دمرا خل پیدا ہے گویا کہ تا دا خپل ځان خپل جوړ کړي دے. گویا کہ تا دا خپل ځان وای گویا کہ تا دا خپل ځان کتا سو کې یو کس ته الله اختیار در کی چې دا خپل ځان خپل جوړ کا بالفرض خبره کو چې خپل ځان خپل جوړ کا نو تبا ګوري چې په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات خسته سترګې د چای ابا ځان لا لګي. خسته پوزا خسته ورزي خسته شونډې خسته مخ خسته قد او قامت خسته اختان او خسته جسم خسته باډي ولی الله به اختیار در کړی چې خپل ځان خپل جوړ کا نو څومره ښکلی به جوړې. حسان وی محبوب زه به د څه صفت کومه خو ته دومره ښکلی لکه دا خپل ځان چې تا خپله جوړ کړی لکه دا خپل ځان چې تا وای لکه دا خپل ځان چې تا ها شاه عبدالعزیز صاحب ځکه وی یا صاحب الجمال و یا سید البشر. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خطاب بزرگ تو قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر او تو حسن و جمال پہ کرا او تو خواہست و خلا کرا او تو حسن و خلا انتہا رسیدن کے بشرہ من وجہ کل منیر لقد نور القمر دا حسن و خلا دمرا لوئی کرے دا حسن و خلا دمرا عظیم پہ کرے چدنور اوس پکمئی دارانام ستا دا مخدرانان جوڑا دا. جزاک اللہ توجہ شتا توجہ شتا من وجهك المنیر لقد نور القمر سوئی من وجهك المنیر ستا دا مخ مبارک نا سپگمئی رنا غستے دا ستا دا مخ مبارک نا نورو سپگمئی تا حسن و خلاو رنا ملاو دا. شاہ عبدالعزیز وی زبد سے صفتو کم لا یمکن الثناء کما کان حقه. ستا ثنا ستا صفت ستا خلا ستا اوصاف ستا گفتار ستا کردار ستا شان ستا بلندی بیانول دا ممکن ندی. زبد سے صفت بیان کم بعد از خدا تو قصہ مختصر خدای مگانا بے شک چھ بندہ دے نور کل وار صفات دی پرشتیا. خدای مگانا بے شک چھ بندہ دے نور کل وار صفات دی پرشتیا. لا یمکن الثناء کما کان حقه. چرت زمان زبان او چرت مدحد نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دا گناہگار جبا او اغا دا پیغمبر شان بیانول دا منگتا بیادبی خکاری قسم پا خودے ما مدحت مقالتی بمحمد ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی. حسان وی پاشعارو کی صفتوں کو دا حضور بیا خلقو توے گورے خبردار ما دا حضور صفت نہ دے کڑے دا حضور پا صفت میں خپل کلام خیستہ کڑے. منگ دا حضور صفت نشو کولے شان و عظمت و بلندی نشو بیانو لے مقام و مرتبہ و درجہ نشو بیانو لے. لا یمکن الثناء کما کان حقه. محبوب ستا ثنا ستا صفت داغی بیان ممکن نہ دے. بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر بس دا اللہ نا پس ستا مرتبہ دا دا دے وجہ نا زستا صفت نشم بیانو لے ممکن نہ دے. زستا صفت بیان کم یو عربی شاعر دے 40,000 اشعار دا حضور پا صفت کے لکلے دے دا 40,000
اشعار په خاتمه کې اخره کې یو لفظ لیکل دی دا هغه لفظ اردو ترجمه کړی دا تکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے اگر شاعر چه سلویق زرا اشعار زما د پیغمبر په صفت کې اولیکل د سلویق زرا اشعار نه پسته اخری الفاظ دادی تکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے قلم ہے آب اپلا مدح باقی ہے اگر شاعر وہی زما فکر زما سوچ زما اندازہ زما تخیل زما تصور زما سوچنا ختم شد ستا مدح اسم باقی دا قلم ستړی شه ستا مدح باقی دا صفحې ختمې شوې ستا مدح باقی دا سیاهي ختمه شوه ستا مدح باقی دا زه ستا مدح نشم کولی بلکې هغه شاعر وایي محبوب 40,000 اشعار پورا شول اوسه پورې زه ستا په اولني صفت کې لګیا یم سلویق زرا اشعار پورا شول سمرا وای سمرا او شاعر وای لا پاولانی وصف کے لگ گیا لا پاولانی صفت کے لگ گیا لا يمكن الثناء كما كان حقه ما طرف تا متوجه شه ملګری ما طرف تو ګوره لا يمكن الثناء كما كان حقه ما و وګوره دا زما د پیغمبر د صفت خبره ده مور بی امنه وای دومره کول امام نه ده کتل بیا دا اغینا پس بابا عبد المطلب وای دومره کول مان نه ده کتل اغینا پس جبريل امین وای دومره کول مان نه ده کتل حسان ابن ثابت سو ویلے دومره کولے با علی اگورے چا اللہ کو دومره کولے بلے پیدا کی دومره کولے اللہ بل پیدا کرے نہ دے تاسو با دومره کولے بل سنگو گورے و اجمل من کلم تلد النساء کلچ خبر دو حضور دا عشق و دا محبت او بیا دا پختو پا جبا کی دا پختو پا الفاظو کی او باغے کے دا غمجن محمد زمان تخیل او تصور پیش نشی زا اگا تخیل بیا نم گڑے گڑم اگر تو حضور مجلس ہم نم گڑے گڑم چا تو حضور مجلس کے تو حضور پنم مجلس تے او دا غمجن محمد زمان تخیل پا کے پیش نشی اس اگورا دادا عشق و دا محبت کے صدا ار یووی دم رخ گلے ماں ندے قتلے حتیٰ چے سسان ابن ثابت ہوئی دم رخ گلے اللہ پیدا کرے ندے اس دا پختو جب زیب و زینت پا پختو جبا کے دا حسان ابن ثابت ترجمان دا پختو جب عاشق رسول غمجن محمد زمان دا تقیل راگستے دے اگر تقیل کے پلا پر کو عیسیٰ چولے دا غمجنم پخپلو الفاظوں کے دا سے ویلی دے چے نباراشی نرا غلے دا سے دے اچھا تواسرا لگنور اچھا تواسرا غمجن وی نباراشی نرا غلے دا سے دے نباراشی نرا غلے ارے وی دم رخ کل مانا دے قتلے غمجنم وی نباراشی نرا غلے وائے کنا نباراشی نراغلے نباراشی نراغلے دا سے دے شکر شکر یار میں خلے دا سے دے یار میں نور دے ہم بشر دے کو بے مثلا کتابونوں کے راغلے دا سے دے دا بدن سورے نو پرانا کے ہمیں شکل کو لی دلے دا سے دے کہ اللہ رضا کوے حبیب رضا کا ما قرآن دا رب لستلے دا سے دے کہ اللہ رضا کوے حبیب رضا کا کہ اللہ رضا کوے حبیب رضا کا ما قرآن دا رب لستلے دا سے دے لگ ساعت کے لاما کامتا لاڑو راگے پاک اللہ زانتا بللے دا سے دے کہ تکڑے شما واپس بتنا نشم کہ تکڑے شما واپس بتنا نشم ما دا ایک سبق ویلے دا سے دے مورو پلار دوارا جہانا بتزار کم خلق زرم پہ بیللے دا سے دے